په غزوه بدر کې 12 رمضان المبارک چې د غزا دپاره نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې نه را روان شو. ټول کسان د نبی علیه الصلاة والسلام سره 314 کسانو 313 314 کسان د نبی علیه الصلاة والسلام سره د مدینې منورې نه را روان شو. میاشت د روژې وه 12مه روژه وه. د بېسرو سامانۍ خو دا حالت و چې د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه صرف 2 اسونه د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه دي او یا پکې اوښانو. یو اس چې دا د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه سره او دویم اس د مقداد رضی الله تعالی عنه سره. دا 2 صحابه کرامو چې صرف د دوی سره اسونه. نبی علیه الصلاة والسلام دوی له تقسیم وکړو. په هر وخت باندې 3 کسان مقرر کړو چې وار په وار باندې په یو وخت باندې 3 تنه ځای. یو به په بره ناسي 2 به پیدل رواني بیا به بل په وخت سور شو بیا به نور 2 پیدل رواني. هر وخت باندې 3 کسان نبی علیه السلام تقسیم کړو. 3 تنو ته یو وخت ورکو. نبی علیه الصلاة والسلام پکې ځان له د سره وخت وانه غستو چې زما پکې دا وخت په ده زما نه. د نبی علیه الصلاة والسلام سره په یو وخت کې 2 ملګري رارو. یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دویم ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ. دا د نبی علیه السلام د اوښ ملګري وو. نو چې کله به د دې صحابه کرامو نمبر راغی که نه نو دوی به نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل د الله پاکه پیغمبره مونږ پیدل ځو مونږ په اوښ نه سورېږو په اوښ باندې به ته ناست یې مونږ به پیدل روان یو مونږ تللی شو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی نه خو تاسو زما نه چا کوئ چې زه کمزور یم چې تاسو پیدل تللی شئ نو زه هم پیدل تللی شم او نه تاسو زما نه د ثواب ډېر زیات محتاجمن یئ. داسې هم نه ده چې تاسو ثواب ته احتیاج لرئ او زه نه لرم او داسې هم نه ده چې زه کمزور یم او تاسو چا کوئ. چې تاسو پیدل تللی شئ زه به در سره هم پیدل ځم. نبی علیه السلام د خپلو ملګرو سره په اوښ باندې ګورې نمبر کړی دی ښه چې څه فاصلې پورې به نبی علیه السلام لاړ بیا به یې صحابي ته وفرمیل علي رضی الله تعالی ته اوس ستا نمبر دی ته اوښ ته راوخې چې زه به پیدل ځم. بیا به چې د ابو لبابه رضی الله تعالی عنه نمبر راغی اوس ته اوښ ته راوخې چې زه به پیدل ځم. حالانکې هغه صحابه کرامو چې په نبی علیه السلام باندې خپل سرونه شیندل خو نبی علیه السلام دا نه ده خوښه کړې چې زه دې په اوښ ځم او زما ملګری دې پیدل روان دا یې نه ده خوښه کړې. بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په دې دوران کې ابو سفیان ته خبر ورسېدو چې نبی علیه الصلاة والسلام په قابلي باندې د حملې کولو دپاره د خپلو ملګرو سره را روان دی. نو ابو سفیان یو داسې وکړو چې مکې ته یو کس ولیږو وی هلته خبر ورکه چې د خپلې قافلې حفاظت وکړئ د خپل سامان تجارت حفاظت وکړئ. ته مکه کې خبر ورکه چې مخې له راوځي. یو دا او دویم یو جاسوس خور کو وی ته زه چې نبی علیه السلام کم ځای ته را روان دی ته زه ګوره. هغه کس چې مکې ته ورسېدو نه هغه د خپل اوښ دا پوزه په توره وواله وینې کو او په مکه کې چیغې کړې. خلک ورته راټول شو څه چل دی وی ستاسو د تجارت په قافلې باندې حمله کیدونکي د مدینې د طرف نه د هغې حفاظت وکړئ. لاړ شئ د هغې څه وکړئ حفاظت وکړئ. دلته کې ابو سفیان کسان خواره کړي چې تاسو د نبی علیه السلام د قافلې حال احوال ماله راوړئ چې کوم ځای ته راورسېده. نبی علیه الصلاة والسلام هم 2 صحابه کرام مخکې ولېږل چې د ابو سفیان قافله کوم ځای کې تېرېږي هلته ماته خبر راکړئ. دا 2 صحابه کرام بدر ته راورسېدل د بدر مقام ته. هلته یوه چینه وه هغې خواله لاړو اوبه یې ترې وڅکلې او مشک یې د اوبو ډک کړو اوښانې اخوا د یو غونډکۍ ویښته پټ کېنولي وو. دوی چې اوبه څکلې دغلته یو 2 زنانه وې د چینې په خوا کې د هغې د یو بل سره جګړه شوه. دا یوه ښځه دې بلې ته وایي زما قرض پیسې راکئ که نه راکئ په تا مې قرضه ده هغه پیسې ماله راکئ که نه راکئ. هغه بله ښځه ورته وایي ته لږ صبر وکړه د قریشو قافله را روانه ده دې ځای ته به راځي نو چې کله راشي نو زه به پکې ځان له څخه اخیستل او خرڅول وکړم ستا قرض به تاله درکړم که نه یو 3 ورځې پس دې ځای ته رارسي. او صحابه کرام پوه شو چې د ابو سفیان قافله دې ځای ته را روانه ده. ښځو د خولې نه خبره واورېده که نه. اوس دلته کې د ابو سفیان هغه کوم جاسوس چې هغه هم دې ځای ته را رسېدلی و هغه د ښځو سره بچ بچا وکړو وی ټیک درځ دا خبره ټیک قافله دلته را روانه ده خو در به کې پیسې چې دا دلته کې ځان له تجارت وکړي در به کې پیسې. هغه هم لاړو صحابه کرام دغې ځای نه اوښ ته وختل واپس شو.
اوخانو ته قتل واپس لاړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل وی د ابو سفیان قافله بدر ته روانه ده، بدر ته روانه ده. دلته کې ابو سفیان هغه کس نه تاسو کړ خپل جاسوس نه الکه سدي ولیدل کسدي ونه لیدل وی اسم نه لیدلی خو دغه بدر ځای کې چې نه چې کم دغه ته دوه تن راغلی او خان ور سره او به وسکلی مشکونه د اوبو ډکړه واپس لاړو. وی خان او ابو سفیان هغه ځای لراغه هغه خان هغه ځای ته چې ورغل ته خان پچ پرتی وی پچ ناغه پچ چې راوغه صدا سي پمن زینی مکړه چې نی مکړه کنه هغه کې دنه د کجوري اډو کې وو او خانو کجوري خورلې وی نو په پچ کې دنه د کجوري اډو کې نه اډو کې جدي سي صفا کو کرا چې د اډو کې چې د کنه نه د مدینه د کجورو ده دومره واخیار خلکو ښا وی دا اډو کې چې نه کنه د مدینه د کجورو ده نو دا کم دوه کسان چې راغلي د مدینه نه راغلي دي بس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاسوسانو دې ځای ته راغلي دي. ابو سفیان خو خبر شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را پسې دلته روان دي خپل قافله بدل کړه لارې بدل کړه په بل لار روان شو. هغه د بدر باندې چې کملار واغې سکړه پرې خو د بل لار روان شو. چې په بل لار باندې روان شو ابو سفیان بیا مکې ته کس ولېګو وی زه په خیر او په عافیت د هغوی نه راووتم او تاسو را روان شوي واپس شئ موږ د هغوی نه راووتو سامان خو راویستو اوس تاسو سره راځئ مه راځئ. ابو جهل ورته وی نه بدر کې مې ډمې نه ګډولې نو واپس نه راځم زه به بدر ته ځم اوس زه راوتیم چې زه دوی ته خپل زور وښیم چې سبا دپاره بیا دا کار نه کوي. ابو جهل شروع شو یو کس په مکه کې تیارو چې راپاسه زو نو د مکې چې څومره سردارانو دا ټول د ابو جهل سره را روان شو سوا د ابو لهب نه د نبی اسلام چې کم ترو هغه د عذر د وجه نه پاتې شو او په خپل ځای باندې د ابو جهل روري را روان کو. ابو جهل روري هغه ته ویل که زما په ځای ته لاړ شه او په ابو جهل په رور باندې د اصل کې 4,000 درهمه قرضه وه د ابو لهب په قرضه وه نو د ابو جهل رور ورته انکار هم نشي کولی ځکه قرضدار یې و نو هغه هم را روان شو په خپل ځای دی ولیږو. دویم امیه ابن خلف دا هم د مکې په سردارانو کې و دم ابو جهل ته وایي زه نه ځم وینه زم زه تا سره جنګ له نه ځم دم اول انکار وکړو خو ابو جهل په زور ولګو بیا را روان شو دا بدبخته کنه اول انکار کړی و او د انکار وجه دا و کنه چې د دې امیه ابن خلف دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره دوستی ورورولي و دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د مدینه منورې دی نو د دې امیه ابن خلف د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره ورورولي و دوستی و نو چې کله به دا امیه ابن خلف شام ته تجارت لته کنه نو دی به ضرور د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی خواله ته دغه سره به شپه په مدینه کې کوله او دا رنګ چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مکې ته به راغی نو شپې به بیا چا سره وي د امیه ابن خلف سره د دوی دوستی وه چې د دوی دوستی وه نو یو ځل د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مسلمان شو د هجرت نه وروستو د مکې ته راغی عمرې دپاره نو چې عمرې دپاره راغی نو د شپه د چا سره وکړه د امیه ابن خلف سره شپه وکړه د سره شپه وکړه نو د امیه ابن خلف ته بیا وی ما طواف له داسې ټایم کې بوزه کنه چې په حرم کې څوک نه چې زه ځان له ښه په آزاد زړه باندې طواف وکړم دویم دا خلک مینې نه ځکه دوی ته پته چې دا مسلمان دی نو بیا به راته تکلیف را رسوي په داسې ټایم کې مې حرم ته بوزه چې هلته څوک نه نو د امیه ابن خلف ورته وی ټیک ده اوس دی کافر دی امیه ابن خلف او سعد ابن معاذ رضی الله څه شوی دی مسلمان شوی خو ورورولي و دوستي وه نو په غرمه ټایم کې دی بوستو په غرمه ټایم کې نو غرمه ټایم کې دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د خانه کعبې نه طواف کو نو په دغه غرمه ټایم کې ابو جهل راغی چې ابو جهل راغی کنه نو د امیه ابن خلف ته وی دا در سره څوک دی طالب در سره څوک دی دا طواف چې کوي هغه ورته وی دا زما د انصار او د مدینه منورې هغه دوست دی ملګری مې دی رور مې دی راغلی دی طواف له عمرې له راغلی دی نو ابو جهل ورته وی دا تاسو دا خلک راولی بیا په دلته کې پناه ورته ورکوئ دا مسلمان شوی دی او ته ورله بیا هم پناه ورکړي دا راځي طواف کوي وی دا بيدینه خلک نعوذ بالله مسلمان ته وی دا بيدینه خلک تاسو دلته راولئ نو چې دا بیا سعد بن معاذ رضی الله تعالی ابو جهل وی کو دا امیه ابن خلف در سره نه وی کنه نو تا په زمانه دلته طواف نه وکړي تا په زمانه دلته طواف نه وکړي خو دا امیه ابن خلف در سره نه وی در سره دی نو څه چلو کما نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی ته په چغه وی قسم په الله کو دا طواف نه دی منع کړم کنه ته به زی زمانه شام ته په کملار باندې ته په زمانه په مدینه باندې راشي مدینه به در باندې بند کم ته ما د مکې نه باندې کتر زمانه مدینه ته راشي چې سعد ابن معاذ رضی الله ته دا خبره وکړه په تیز आवाज باندې کنه د امیه ابن خلف ورته سوی دا دوسی ورته سوی وی چپ شه دا خو زمونږ مشر دی ته په چغه باندې आवाज کوي ابو جهل کنه دا زمونږ سردار دی ته ورته په تیز आवाज باندې خبرې کوي چپ شه आवाज کته کا
نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ تسوي وی امیہ چپ شه تم چپ شه قسم په الله ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی دي چې ته د نبی علیہ السلام د ملګرو د لاسه قتل کیږي هغه خپل دوست وي ما د خپل محبوب نه اوریدلی دي چې ته د هغه د لاسه قتل کیږي امیہ ابن خلف ورته دا چا ویلی دي نبی علیہ السلام دا خبره کړې ده محمد دا خبره کړې ده صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رحمه الله او هغه دا ویلی دي د باندې را پیر راغی پیر راغی بس پیر شو ایسی ونه وی کور ته لاړو نو ښځې ته څه وی یو خبره درته وکم وی زما د مدینې منورې د کم دوست چې راغلی ملګری هغه راته یو خبره وکړه پیسې درته وکړه وی دی راته وي چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اورېدلی دي چې امیہ ابن خلف په زما د ملګرو د لاسه قتل کیږي وی ښه او تا ته هم پته ده قسم په الله چې نبی علیه السلام دروغ نه وي نو ښځې ورته بس اوس خبره واضحه ده بیا احتیاط کوه نو د مکې نه ونوځي ګوره دومره پوه و چې نبی علیه السلام دروغ نه وایي نو ښځې ورته وایي تا ته پته ده چې هغه دروغ نه وایي خو بیا د مکې نه بار ته ونوځي نو ابو جهل چې په ده پسې راغی که نه وی زه غزا له مدینې ته وی چېرته هم نه ځم نو هغه ته خپل حالت هغه خبره معلومه وه د مدینې منورې د دوسته وی نه ځم وی ته ولې نه ځې ته د مکې سردار یې چې ته نه ځې نو دا نور خلک بس لاړ شي ابو جهل ورته وی ته خو سردار یې چې ته نه ځې دا نور خلک بس لاړ شي وی نه ځم امیہ ابن خلف بالکل کلک وی زم نه د مکې نه وزم نه ابو جهل ورته څه وي وی داسې کار وکړه که نه زه تاله د ټولو نه تیز رفتار اس ګورم چې ډېر تیزه منډه وخي داسې اس ته له ګورم او زمونږ سره روان شه چې کوم ځای د خطره محسوس کړه را منډه کوه واپس مکې ته راځه خو په دې موکره سره ځکه اوسه چې خلک پاتې کېږي ستا د وجې نه امیہ بن خلف ورته وی ټیک ده وزم خو در سره وزم خو د نیمې لار نه به واپس راځم ګوره دومره یقین و چې نبی علیه السلام دروغ زه به د هغې د لاسه قتل کېږم نو وی وزم در سره وزم خو د نیمې لار نه به څه کېږم واپس کېږم ټیک د ابوجهل ته یې د مړه د لارې نه واپس راځه خو اوس را سره ملګری شنو کور ته راغی ښځې ته وی زما سامان مامان تیار که زه وزم ښځې ورته وی د هغې انصاري رور د هغې انصاري دوست او وروره خبره د یېره ده سعد بن معاذ درته څه ویلي وه خبره د یېره ده وی نه یېره مې نه ده خو زه د کمې جنګ نه ځمه زه خو صرف د مکې نه وځم او د لارې نه واپس را تښتم خو چې دا خلک صرف وباسم د مکې نه زما د وجې نه خلک پاتې کېږي چې دوی وباسم زه واپس راځم زه در کمې ځمه ښځې ورته وي ټیک ده خو ګورې لاړ نه شي بس دی روان شو چې روان شو کوم ځای کې به چې دوی پړاو اچو د به خاص د ځان خوا ته تړو چې زما ته موقع میلاوېږي چې واپس تښتمه خو د خدای شان ده او د تقدیر فیصله دا وه چې ده ته به موقع نه میلاوېده چې واپس شوی وی ده به ډېر کوشش کو چې واپس راو تښتي خو دومره به د چا په نظر کې و چې نه شو را تښتېدی را پټېدی نه شو حتی تر دې پورې چې دی ورسېدو نو دم ابو جهل ته انکار وکړ د امیہ ابن خلف وی زه ستا سره نه ځمه خو ابو جهل په دې باندې روان کو وی زمونږ سره اوس روان شه خیر دی بیا راځه خو چې اوس ستا د وجې نه خلک پاتې نه شي نور د مکې چې څومره سردارانو که نه هغه ټول په دې غذا کې په دې جنګ کې موجود و د نبی علیه السلام خلاف ووتلو نبی علیه السلام ته خبر ورسېدو چې د ابو سفیان قافله مکې ته لاړه د ابو سفیان قافله مکې ته ورسېدله خو د هغې طرف نه ابو جهل را روان دی او د اسلحې نه ډک را روان دی د مسلمانانو خلاف را روان دی مسلمانانو جنگ له را روان دی نبی علیه السلام مقام روحا ورته ویلی شي چې هغې ته ورسېد که نه نو ودرېد صحابه کرام یې راجمع کړو چې راجمع یې کړو نو نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره مشوره کوي نبی علیه السلام ورته فرمایي وایي تاسو ته پته ده چې موږ د ابو سفیان قافلې د تجارت قافلې پسې راوتیو هغه لاړه د لاس نه ووتله خو ابو جهل را روان دی سره د اسلحې را روان دی زمون خلاف را روان دی مونږ پسې جنگ له را روان دی اوس څه وکړو ما له مشوره راکړئ اوس څه وکړو مخکې لاړ شو که واپس شو مدینې منورې ته ابوبکر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او ډېر ښکلی بیان یې وکړو او نبی علیه السلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره مونږ مخکې ځو که ته وایې چې ځو مونږ ستا نه شاته کېدونکي نه یو بیا عمر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او نبی علیه السلام ته وفرمایل چې مونږ ستا سره ولاړ یو که ته هر څه وایې مونږ به هغه کوو نبی علیه السلام بیا یې مشوره راکوي حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه پاڅېد او مقداد رضی الله تعالی عنه بیان شروع کو او په بیان کې څه وی والله لا نقول كما قالت بنو اسرائیل لموسی
اے د الله پاک پیغمبره قسم په الله مونږ ته هغه خبره نه کوو کومه چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته کړې وه چې اذهب انت وربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون. اے موسی ته لاړ شه او جنګ وکړه موږ به دلته ناست یو. مونږ ته دا خبره نه کوو. مقداد رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره مونږ به ستانه جنګي ګستاخي طرف ته ستا شا طرف ته ستانه مخې ته هر طرف ته به مونږ ستانه ولاړ یو. مونږ دا تا ته نه وایو چې ته لاړ شه او ته ستا رب دې پوه شي. مونږ به ستا سره ځو او بیا به هم جهاد کوو. مقداد رضی الله تعالی ډېر یو جذباتي بیان وکړو. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی فرمایي وایي چې کله مقداد رضی الله تعالی بیان وکړو کنه او دی وی د الله پاک پیغمبر مونږ هغه کار نه کوو کوم چې بني اسرائیل د موسی علیه السلام سره کړی مونږ بستانه هر طرف ته جنګیږو. وایي دا خبره چې مقداد رضی الله تعالی وکړه کنه د نبی اسلام په دې مخ باندې داسې یو خندا راغله. د نبی اسلام دا مخ داسې تازه شو چې د مقداد رضی الله تعالی دا بیان واورېدو. ځکه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی فرمایي وایي مونږ چې مقام روخا ته ورسېدو کنه نو د هر تن په زړه کې دا و چې مونږ خو جنګ له نه یو را روان شوي مونږ خو تجارتي قافلې پسې را روان شوي یو نو مونږ به د ابوجهل سره اوس جنګ څنګه کوو. هر سړي په زړه کې دا یو شک او یو خبره و چې جنګ به اوس مخکې څنګه کېږي. مقداد رضی الله تعالی چې پاسې دا بیان یې وکړو کنه وی ټولو صحابه کرامو دغه وویل چې د الله پاک پیغمبر مونږ بستانه هر طرف ته جنګېږو. وی بیا د هر صحابي په زړه کې دا ارمان و چې ما د مقداد رضی الله تعالی په شان خبره کړې وې. خو نبی علیہ السلام بیا आवाज کوي ماله مشوره راکړي ماله څه راکړي. مقداد رضی الله تعالی دومره جذباتي بیان وکړو خو بیا نبی علیہ السلام فرمایي ماله څه راکړي مشوره راکړي. سعد بن معاذ رضی الله تعالی پوه شو چې د نبی علیہ السلام اشاره چاته ده ځکه چې عمر هم چې دی نو دا مهاجر صحابي دی. مقداد رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی. ابوبکر رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی. او نبی علیہ السلام بیا आवाज کوي ماله څه راکړي مشوره راکړي. نو سعد بن معاذ رحمه پوه شو چې د نبی علیہ السلام اشاره انصار ته ده. اے انصار تاسو لږ مشوره راکړي. نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی پاسېدو د انصاری صحابي دی پاسېدو بیان شروع کو او بیان شروع کو او د بیان خلاصه دا او په اخر کې فرمایل د الله پاک پیغمبر مونږ پتا ایمان راوړی دی مونږ پتا سره راوړی دی ایمان راوړی دی مونږ ته د الله پیغمبر منلې قسم په الله کو تر ته و چې دریاب ته وردانګي مونږ به ټول وردانګو یو انصاری صحابي برانه مرستونه پاتې کیږي. ته غزا یې دی کنه چې جنگ کو تر ته اوس وایي چې ټول انصار دریاب ته وردانګي مونږ به وردانګو یو انصاری صحابي به شاته نه پاتې کیږي. چې کله سعد بن معاذ رضی الله تعالی د انصارو د طرف نه دا بیان وکړ کنه نبی علیہ السلام بالکل څه شو مطمئن شو او خوشاله شو ډیر زیات خوشاله شو. نبی علیہ السلام د مخ کې تلو څه وکړه فیصله وکړه چې زو اوس کو د ابو جهل د قافلې سره جنگ راځي او کو د ابو سفیان د قافلې سره جنگ راځي خو رستو کېدونکي نه یو موږ به اوس څه کوو غزا کوو. د ابو جهل لښکر د بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چیني او کم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاوره وه هغې ځای ته خپل پوجونه واچول. نبی علیہ السلام وروستو راورسېده د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دغرنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه. نبی علیہ السلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان نو په شګو کې سړی منډه نه شي والی راتاویږي پکې خپې پکې خښېږي او د کافرو طرف چې کلک و په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله. صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته وفرمایل د الله پاک پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دا رنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی. مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی. نبی علیہ السلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو. دا غي ذکر الله تبارک وتعالی په قرآن کې کړی دی وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به. الله تبارک وتعالی په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرامو ځان له اوبه هم جمع کړي ډنډون منډونه کې پاکې اوبه ودرېدې هغې ته زر زر لوښي ډک کړو نو ځان له اوبه برابر کړي
دویم دا چې په دې شګه باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وایي چې ورته تاویږي به نو باران وشو یو خو صحابه کرامو توبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ رأی ورکړه په دې غونډګۍ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو سفر روح کو دی به په دې کې وي دی به جنگ له نه راځي او د ده په سیکورټۍ باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دا رأی ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه الصلاۃ والسلام لره سفر روح کو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به دې ټول میدان ښکارېدو نبی علیه الصلاۃ والسلام لره هلته سفر جوړ شو او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګره دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وشو دواړه ورته دننه شو او ما توره راواغسته زه په دروازه ودرېدم او چې نبی علیه السلام څنګه دننه شو په مانځه ودرېدو 2 رکعاته نفل یې وکړو او الله تبارک وتعالی ته دعاګانې وکړې چې کله دعاګانې وکړې بیا راکوز شو ښکته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې مخ باندې داسې خوشحالي غونته وه صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي نبی علیه الصلاۃ والسلام سره صحابه کرام ملګري دي نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته به پلانکي مردارېږي دا د پلانکي ځای دی په دې ځای به پلانکي مردارېږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابوجهل ځای دی د یو کافر نوم اخلي او یو ځای ښیي صحابه کرامو باندې زیری وکړو علي رضی الله تعالی فرمایي وایي په کومه شپه باندې چې سار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وایي موږ تمامو صحابه کرامو خوب وکړو داسې یو صحابي نه پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شوی ټول اوده شو وایي سیوا د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه چې نبي علیه السلام خوب نه وکړی تمامه شپه الله تبارک وتعالی ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی علیه الصلاۃ والسلام صفونه جوړول نو داسې صفونه جوړ کړو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د غزا دپاره صفونه جوړول نو دې کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنه د هغه دا خېټه داسې لږه مخې ته راوتې وه صف کې لږ مخې ته ولاړو که نه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هسې بطور خوش طبیعتۍ بطور مزاق بطور ټوکې دا تیر وسره غشي وسره په لاس کې وکنه ناغله په دې خېټه باندې دسی کو د سواد دنه کې خېټه دنه کې رسب نه بار تراوتی دا اسې خندنه وسره کو نو دا غشي په دسی تیر کو نو چې تیر کو نه ورته د الله پاک پیغمبر خوګ دکړم د الله پاک پیغمبر خېټه دلاله په غشي باندې خوکړه نبی رسول الله سلام ورته ښا د الله پاک پیغمبر موږ پتا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبري صحابه کرام حیران دي چې د دې نبی اسلام ته څنګه خبرې کوي موږ په تا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبري تا راته وایي چې انصاف وکوئ نبی رسول الله ورته فرمایي او بالکل ما وایي چې انصاف کوئ نو زما د خېټه زخمي کړه خوږ دې کړم اوس انصاف دا دی چې زه ستانه بدل واخلم ته راته وایي چې انصاف کوئ نو زه زخمي نه کړم خوږ دې نه کړم نو اوس به ستانه بدل نه اخلم نبی رسول الله ورته وایي سواد بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دې نشي اغوستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاګو زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پینو زما په خېټه باندې کپړه نه و ستا په خېټه باندې خو کپړه ده نو زه څنګه بدل واخلم نو به خېټه ښکارا کا چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دي نبی رسول الله د خېټه مبارک نه داسې صادر لري کو به هون سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی رسول الله خېټه مبارک څنګه اولید کنه او رامن ډکړوان خط پوري او په جړا شو ورته او داسې د خېټه مبارک ول خپل کړه وې د الله پاک پیغمبره دا می ارمانو چې دې سره شونډي ولګوم کې دې شي دا می تاسو سره اخري ملاقات جنگ شروع کېږي د الله پاک پیغمبر کې دې چې دا مې سره اخري ملاقات بدل مې درنه نه غستو خدا مې خو خبره چې تماته خېټه مبارک ښکار کې زه په شونډي ولګوم بدل مې نه غستو داسې عجیبه غونته واقعه په دغه ځای کې مخې لراله نبی رسول الله چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمر ابن وهب
عمر ابن وهب چې د دې ابو جهل ته وویل وی زه ځمه او د مسلمانانو دا لښکر ګورم چې دا څو کسان دي د اس تصور شو د عمر ابن وهب او چې داسې ګیر چاپیره چکر ولګو نظر یې واچو کنه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا وروسته بیا مسلمان شوی خو دغه ټایم کې کافر د حکیم ابن حزام لراغه یاره ما خو د مسلمانانو نه ګیر چاپیره چکر ولګو خو ډېر لږ کسان دي دغه 300 کسان ما ته ښکاري 300 کسان به یې اندازتن او څه شی ورسره شته نه اسلحه ورسره هم نشته دی دا خو پاک داسې راغلي دي او لږ کسان دي یاره دوی موږ له دوکه راکوي دوی موږ له څه راکوي اسلحې نه دي راغستې او لږ کسان دي او تش لاس مخې ته راغلي دي دوی موږ له دوکه راکوي چې موږ پې حمله وکړو شاته نور کسان ناست دي خو دوی مخې ته موږ له ځکه راغلي دي چې موږ پې حمله وکړو هغه راباندې شا غاړې راپاسي زه ګورم ګیر چاپیره نور هم سیکم بیا اس ته وختم چې اس ته وختو داسې ګیر چاپیره د غرونو نه تاو شو راتاو شو لرې لرې پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته هم دکه 314 بل څوک سره شته دی نه هېڅ څوک سره نشته خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه دوی مرګ له راغلي ځان وجني دوی خو مري او مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زموږ نه مړ کوي 300 کسان دی دوی خو مري او مري ځکه تش لاس راغلي زموږ مخې له او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زموږ نه یو تن خامخا وجني نو د عمر ابن وهب ورته وي چې 300 کسان زموږ نه مړه شي او دوی مړه شي دا هم زموږ د قریشو خلک دی زموږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړه شي او زموږ نه هم دومره مړه کړي د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه وي ابه څه ژوند بیا موږ په مکه کې تیر کړو چې دوی مو وژنو او زموږ نه هم دوره نور مړه شي هغې ژوند به بیا څه خواني د حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه موږ هم مرو دوی مرو او په خپلو کې جنګ دی نو بیا به موږ څه ژوند تیر کړو د قافله د ابو سفیان چې زموږ د تجارت قافله هغه تللې ده دلته کې څه شي د جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته وویلو عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زموږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به وي عتبه ورته وي دا خبره ټیک ده جنگ څه شي له کوو جنگ ولې کوو دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دا رونه وو دوی د جنگ نه دا شاته دوه وجونه کېدل د دوی یو غلام و دغه عداس نوم د عتبه غلام و دغه نوم عداس و بیا د آزاد کړی و دا عداس چې دا نصرانی و د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنګ لا نو هغې په خپو پورې انښتې او نه یې پرېښودل وی تاسو مه ځئ وی ولې نه ځو ته ولې موږ پسې موږ د خپو نیولي چې مه ځئ وی مه ځئ هغه د الله رسول دی د هغه سره تاسو مقابله نه شئ کولی خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خفه یم مه ځئ هغه ورته ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی او زه رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خفه یم تاسو هلته مرګ له روان یې نو دوی خو دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عداس راته چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځای دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدل او دویم دا چې د نبی علیه السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل نو دوی عتبه ورته وي دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابو جهل سره وکړم بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابو جهل ته وي عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو نو ابو جهل ورته وي عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کس رور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي اوس دا خلک راپارو نو هغه چغې کړې وی وا عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړې وا عمره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړې چې په خلکو کې لږ غیرت راواچو که چې دوی مسلمانانو راله سړی وجله تاسو دې نه واپس ځئ بهرحال دا
عتبه د خپل خبرې نه څه شو واپس شو وی صحیح ده چې تاسو وایي جنگ کو نو جنگ به وکړو صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابو جهل صفونه جوړ شو د هغې طرف نه درې تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه رونه وو او دا ولید زوی وو او د یو وراره وو نو یعنی دوه رونه او یو وراره راووتل جګړه دوی درې واړه راووتل مقابلې له اواز یې وکړ تاسو کې څوک راوځي نو د دې طرف نه هم درې کسان ورغلو عوف رضی الله تعالی عنه معوذ رضی الله تعالی عنه او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه دا درې واړه صحابه کرام وروتل دا معوذ رضی الله تعالی عنه دا عوف رضی الله تعالی عنه دا رونه دي او دا د حارث زامن دي دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نومونه خو تاسو اورېدلي که نه دا د عفرا زنانه زامنو د دې اووه زامنو درې د یو خاوند او څلورې د بل خاوند نه او اووه واړه زامن په جنګ بدر کې شریک وو داسې زنانه هم تېرې شوي دي ښه د عفرا رضی الله تعالی عنها اووه زامن او اووه واړه په جنګ بدر کې شریک وو واړه نو دا دې طرف هم دوه رونه راووتلو عوف رضی الله تعالی عنه معوذ رضی الله تعالی عنه او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه دوی مقابلې ته وروتل چې وروتل عتبه ترې نه تپوس وکړو تاسو څوک یې دوی ورته رهتم من الانصار موږ د انصارو کسان یو موږ انصار یو ستاسو خلک نه یو نو عتبه ورته وایي ستاسو سره زموږ هېڅ کار نشته تاسو سره نه جنګېږو تاسو واپس شئ موږ له زموږ د مقابلې خلک روباسئ مهاجر روباسئ د مکې والا روباسئ زموږ د هغې سره مقابله ده نبی علیه الصلاة وسلام اواز وکړو وی حمزه دا یې تره وی حمزه وځه علي دا یې د تره زوی علي رضی الله تعالی ته وځه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه ته وځه درې صحابه کرام ووتل د دې طرف نه خو د صحابه کرامو مخونو باندې داسې صادرو باندې تړلي وي صرف سترګې ښکارېدي دي مخونه یې پټ وو نه هغې طرف ته دې نه عتبه تپوس وکړو وی تاسو څوک یې نو حمزه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زه حمزه یم علي رضی الله چغه کړه وی زه علي یم او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه زه عبیده یم نو عتبه ورته وی اوس زموږ د مقابلې خلک راووتی ځکه دا هم د مکې و که نه اوس زموږ د مقابلې راووتی بهرحال درې واړو د یو بل سره مقابله وکړه نو علي رضی الله تعالی عنه حمزه رضی الله تعالی عنه د عتبه په مقابله کې ورغی او علي رضی الله تعالی عنه د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده رضی الله تعالی عنه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه دوی مقابله وکړه نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه حمزه رضی الله تعالی عنه خپل لومبي گزار سره دوه کافر مردار کو خو عبیده رضی الله تعالی عنه چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپل واله چې خپل ولا دی راتاو شو نو علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه محمد الله ورسید بل کافر مردار کو او عبیده رضی الله تعالی عنه راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله خواته کې خودو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عبیده ته شهیدی نو په دغه ټایم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوندی وی چې ما ورته نن ښودلی وی ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیہ السلام به موږ تر هغې پورې ورنکو کافرو ته تر څو چې موږ خپلې بیبیانې کونډې کړي نه وي وی کاش چې نن ابو طالب ژوندی وی چې ما ورته وویلی چې موږ خپلې بیبیانې کونډو خو نبی علیہ السلام دشمن له نه ورکو کاش چې دا شعر مې ورته نن ویلی چې ستا د شعر مصداق مونږ یو چې سرونه په نبی علیہ السلام باندې شیندو بهرحال ته دې نه بار جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو نبی علیہ السلام راغی او کم سفر چې راخ کړی صحابه کرامو دله هغې ته ورننوتو او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ورننوتو او په دروازه باندې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه توره نیولې ولاړ دی نبی علیہ السلام کله په سجده باندې پریوځي که نه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کړي نو لاسونه اوچت کړي الله ته جاړي نو حدیث مبارک کې راځي وایي نبی علیہ السلام داسې لاسونه نیولي و الله ته لاسونه اوچت کړي دي خو جنگ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مې هم ډېر کوشش وکړو الله په مدینه کې مې هم ډېر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو هغه هم په خپو خپیال بې په سر باندې سرتور او اسلحه هم نه لري الله دغه 314 مې له راوستي دي الله کو ستا خوښوي چې د نن نه بعد ستا نوم نه اخیستلی کېږي نو دوی رالمړه کړه الله کو ستا خوښوي چې په مخ د ځمکه ستا عبادت ونشي نو دغه 314 را لمړه کړه الله
خو کوستان نوم په مخ د ځمکه یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي ابوبکر رضی الله تعالی د شان راغی د ډېرې عاجزۍ نه د نبي اسلام نه دا څادر داسې وښودې دا اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شوې ابوبکر رضی الله تعالی راغی دا څادر یې راوغسته د نبي اسلام په اوږه واچو او د شا غاړې داسې لاسونه تاو کړه چغې ورته کړې د الله پاک پیغمبره بس که نور مه جاړه بس کا نور مه جاړه الله ستا آواز واورېدو الله ستا آواز واورېدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبره بس کا علي رضی الله تعالی فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټایم په ټایم د نبي علیه الصلاة والسلام تماشې له راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل مې ځان غلې غونته کې راویستو چې راویستو وی نبي علیه الصلاة والسلام خواله رانم که نه نبي علیه الصلاة والسلام په سجده باندې پروت دی نبي علیه السلام په سجده پروت دی الله ته جاړي وی زه لاړم بیا لاړم جنگ ته وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبي علیه الصلاة والسلام تماشې له وی چې بیا مې نبي علیه الصلاة والسلام سیکو بیا نبي علیه السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان هغه قیدیان کړو غذا ختمه شوله وی رالم چې نبي علیه السلام بیا په سجده پروت دی ما ورته د الله پاک پیغمبره مبارک شه مونږ غذا وګټله مسلمانانو فتح وموندله نبي علیه السلام سر مبارک روچت کو د سجدې نه چې کله غذا ختمه شوه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د ابو جهل خبر راله والی نو صحابه کرام روان شو نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولید چې دی پروت دی خو صاحب پکې شته دی صرف زخمی دی نو یو حدیث مبارک کې راځي وایي د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په دې سینه کېناستو په دې سینه ورته داسې کېناستو د سینې ته وخت چې کېناست د سترګې داسې وغړولې نو چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګېدې که نه نو ای د بیزو سرونکي ډېر اوچت ځای ته ختلی دا د ابو جهل الفاظ وخه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په دغه ټایم کې وایي ای د بیزو سرونکي نن ډېر په اوچت ځای باندې ناسي نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او زه دې په سینه ناست یم وی کول څه غواړې ابو جهل ورته وایي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی سر دې قلم کوم سر درنه کټ کوم وی چې سر مې قلم کوي که نه ستا دا توره زما په سر کار نه کوي زما دا توره واله په دې باندې رانه سر ووخه ستا توره زما سر نه غوڅوي زما په دې توره باندې زما سر ووخه خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکړي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی څو وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي ابو جهل ورته وایي زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي چې په نورو سرونو کې دې غټ ښکاري چې روبي سې وای چې دې غټ ښکاري چې روبي سې وای او خپل ملګري ته دې ووایه چې تاسو ورته پیغمبر وایئ وی هغه ته ووایه چې نن مې درنه څومره نفرت دی دومره مې درنه مخکې نه بس عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې توره اوچته کړه سر یې ته ووه سر یې ته ووه سر یې نبي علیه الصلاة والسلام له راوړو وایي د الله پاکه پیغمبره د بدبخته د ابو جهل سر دا دی نبی علیه الصلاة والسلام چې ورته وکتل که نه او عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته هغه ټوله کیسه بیان کړه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی یو زما فرعون دی یو د موسی علیه السلام فرعون و د موسی علیه الصلاة والسلام فرعون چې و هغه کمزوری و زما د دې فرعون نه وی ځکه چې فرعون چپور راواغست که نه هغه وی آمنتو برب موسی و هارون فرعون چې کله چپور راواغست نه هغه چغې کړې وی ما ایمان راوړی په رب د موسی او د هارون باندې خو د ځنکدن ټایم په کې بیا توبې نه قبلېدې او وی زما هغه فرعون په وخت د ځنکدن کې هم دا وایي چې ستا د پیغمبر نه مې اوس دومره نفرت دی چې مخکې مې تې دوره نه وی زما دا فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه زیات سخت و به هر حال غزا وشوله الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه نبی علیه الصلاة والسلام چې کله په جنگ بدر کې فتح وموندلې شوه که نه نو دوه صحابه کرام یې ملګري کړو وی تاسو لاړ شئ او مدینه منوره کې زیری وکئ چې مسلمانانو فتح وموندله تاسو لاړ شئ مدینې منورې ته او هلته زیری ورکئ چې مسلمانانو فتح وموندله په دې کې یو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ یو سره بل صحابي دوی دواړه لاړو دوی چې لاړه که نه نو اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي دوی چې مدینې منورې ته رالو او موږ له یې زیری راکو چې مسلمانانو فتح وموندله نو موږ د نبي علیه الصلاة والسلام په لور رقیه رضی الله تعالی عنہ باندې خاورې په جنت البقیع کې اړولې وي او نبی علیه الصلاة والسلام چې کله غزا له تکله نو لورې ډېره زیاته ناجوړه وه رقیه رضی الله تعالی عنها دا د عثمان رضی الله تعالی عنه بیبي وه نو نبی علیہ السلام چې ته نو دا ډېره زیاته ناجوړه وه نو نبی علیہ الصلاة والسلام عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایل وي ته زموږ سره غزا له مه ځه ته پاتې شه ته د رقیه خیال ساته نو وی اسامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي چې کله زموږ له زیرې د جنگ بدر د فتح راغی که نه نو په دغې ټایم کې موږ په جنت البقیع کې د نبی علیه السلام په لور باندې خاورې اړولې چې دا زیرې راته میلاو شو دا زیرې راته میلاو شو نو
دو صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منورې ته ولېږل او دا زیر ورکو مسلمانانو فتح ومنتله. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان سره قیدیان مرګري کړو او را روان شو مدینی منورې ته. قیدیان مدینی منورې ته راوستل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره مشوره کوله د دې قیدیانو سره څه وکړو، د دې سره څه وکړو، پریدو قتل کو څه چلو کو. نو عمر رضی الله تعالی خپل مشوره وکړه، وی د الله پاک پیغمبره زما رای داده او زما مشوره داده چې زه به توره راوالم، زما چې په دې قیدیانو کې څومره رشتہ دار دي د هغې نه به زه سرونه وو قتل وي ټول وجنو. زه به خپل رشتہ دار وجنم، ابوبکر به خپل رشتہ دار وجني هر څه. او نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ته به خپل رشتہ دار وجني. توره به راوالو ځکه چې دې خلکو موږ د مکې نه ایستلي یو، دې خلکو موږ ته ډېر زیات تکلیف راکړی دی. د الله پاک پیغمبره هر یو تن به پاسې او د خپل خپل رشتہ دار نه به سر ووي. دا د عمر رضی الله تعالی عنه مشوره وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا صحابه کرامو ته فرمایي ماله مشوره راکړئ د قیدیانو سره څه وکړو. ابوبکر رضی الله تعالی پاسېدو، وی د الله پاک پیغمبره زما مشوره دا ده چې فدیه به ترې واخلو، آزاد به یې کړو، فدیه به ترې واخلو آزاد به یې کړو. زمونږ د نسب خلک دی، زمونږ د قبیلې خلک دی، کېدای شي سبا ایمان راوړي، نو کېدای شي دوی ایمان راوړي او فدیه ترې واخلو، موږ به مسلمانان نور هم مضبوط کړو، اسلحې پرې والو. نو ابوبکر رضی الله تعالی دا مشوره ورکړه، وی د الله پاک پیغمبره فدیه به ترې واخلو، آزاد به یې کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل، وی عمره ته چې کنه نو ته د حضرت نوح علیہ السلام او د حضرت موسی علیہ السلام په شانتي، ستا شان د حضرت نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام په شان دی. نوح علیہ السلام چې د خپل قوم نه ډیر تنگ شو کنه نو بد دعا وکړه، وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. الله زمان د قوم نه په مخ د ځمکه باندې ولاړ کور مپرید. الله نخنیم سوه کاله مې ورته تبلیغ وکړو، سیوا د یو څو تنو چې هغې ایمان راوړی، الله چې د دوی نه پیدا کېږي نو نافرمانه چې پیدا کېږي. الله ولاړ کور ته پرېمه ده په مخ د ځمکه. نوح علیه السلام چې تنګ راغی نو د خپل قوم خلاف یې داسې خیرې کړی وي. او موسی علیه السلام څه بد دعا کړې وه، وی ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. الله په دې مالونو باندې ورلا مه وراوله، دا مالونه ورله ختم کا، په دې زړونو ول الله مهر ولګوه چې د نن نه بعد د سره اړو ایمان نه راوړي. الله د زړونو ول مهر ولګوه، دومره یې تنګ کړم، دومره یې ستړی کړم چې دوی دا فرعون د قوم ایمان نه راوړي. الله په دې زړونو ول مهر ولګوه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل، وی عمر ستا شان چې دی کنه په شان د نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام دی چې هغې د خپل قوم نه تنګ راله بد دعا ورته وکړه. کوم د خپل قوم نه چې تنګ رالی نو ته وایي سرونه تېرو. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل، وی ستا شان چې دی کنه نو په شان د ابراهیم علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام دی، ستا شان د هغې په شان دی. وی ابراهیم علیہ السلام د خپل قوم دپاره دعا غواړي کنه، ډېر نرم دي ابراهیم علیہ السلام. نو ابراهیم علیہ السلام فرمایي فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحیم. الله چا چې زما تابعداري وکړه دا خو زما نه دی، الله دا خو مسلمان دی، خو الله چې څوک ستا نافرماني کوي کنه نو ته غفور رحیم، الله کو بخي نو بیا یې مبخه. کو چا زما تابعداري وکړه فانه مني دا خو زما نه دی، خو الله چا چې ستا نافرماني کړي نو بیا هم ته غفور رحیم یې بخلی شي. ابراهیم علیہ السلام داسې دعا وغوښتې وه. او عیسی علیہ السلام څه فرمایله، وی ان تعذبهم فانهم عبادک. عیسی علیہ السلام به فرمایي الله که ته ولې عذاب ورکوې خو ستا بندګان دي، ستا نه څوک تپوس نشي کولی. دا عیسایان ستا بندګان دي، الله که ته ورله عذاب ورکوې نو ستا نه څوک تپوس نشي کولی. هو ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. الله که بخنه دې ورته وکړه ته ډېر زورور ذات یې نو بخلی هم شي. نو معنی دا چې الله کو عذاب ورکوي ستا اختیار، خو که الله او دې بخل نو ښه به ځکه ته ډېر زورور ذات یې. نو نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی فرمایي او ستا شان په شان د عیسی علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام دی. بهرحال نبی علیہ السلام د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مشوره خوښه کړه، وی د دې قیدیانو نه به فدیه واخلو او آزاد به کړو، آزاد به کړو. د الله تبارک وتعالی د طرف نه په دې خبره باندې زور نه رااله. اگر چې د الله د طرف نه اختیار وو، کو قتلویم تاسو ته اختیار، کو فدیه ته اخلیم تاسو ته اختیار، خو نبی علیہ السلام فدیه غوره کړله. فدیه بیا د الله د طرفه نه رټنه راله،
ځکه چې بعضې کسان داسې وي چې د هغوی په زړونو کې لږ غونته کې بعضې کسان چې مال طرف ته معمولي غونته کې میلان او ځکه چې مال غني دا فدیې خو به راته میلو شي نو الله تبارک وتعالی د طرف نه رټنه راله سخته رټنه راله نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی داسې ناست دی او جاړي عمر رضی الله تعالی راغی د الله پاک پیغمبر تاسو کومه خبره جوړی تاسو سترګو نه ولې وخت کې بهیږي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ما کان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض آیتونه تلاوت کړو چې الله تبارک وتعالی ته مشوره د عمر خوښه وه چې دا ټول قتل شوی وي خو اختیار دا چې کو فیزې ته اخلي نه اغستی شي ځکه د الله د طرف نه عذاب رانغی ځکه چې اختیار راکړی شوی و او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی کو د الله د طرف نه عذاب راغلی وی نو سوا د عمر نه به علاوه بل څوک نو بچ شوي سوا د عمر نه علاوه بل څوک بیا نو بچ شوي بهرحال فدیه یې واغسته د فدیې حساب چې دا بیا د حیثیت موافق و چې څومره فدیه به د کس نه اغسته شي نو د 4,000 نه والا تر 1,000 درهمو پورې فدیه د جنگ بدر د قیدیانو کې ښودې شوه چې څوک مالدار نو هغه به 4,000 فدیه ورکوي چې ډېر زیات کمزوری دی نو هغه به 1,000 روپۍ فدیه ورکوي او چې بالکل طاقت نه لري هېڅ شی ورسره نشته دی نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه بلا معاوضه آزاد کړو بغیر د فدیې نه زه تاسو اړو څه ورکوئ ما او کم کسان چې لیکل کولی شو که نه لیکل کولی شو نو د جنگ بدر قیدیانو کې نبی علیه السلام هغه کسان منتخب کړو ستاسو فدیه دا ده چې زموږ ماشومانو ته لیکل وښیئ په جنگ بدر کې چې کوم قیدیان راغلي وو او هغوی لیکل کولی شو نبی علیه السلام ورته وفرمایل ستاسو فدیه دا شوه چې تاسو دې کسانو ته لیکل وښیئ زید بن ثابت رضی الله تعالی هم دغه شان لیکل زده کړي د جنگ بدر د قیدیانو نه لیکل زده کړي نو د هغوی دا فدیه کېښودې شوه بهرحال خلک پراتو او فدیه به یې ورکول او خپل قیدي به یې د ځان سره بوستو چې د مکې نه خلکو فدیه د خپلو قیدیانو لیږله که نه نو د نبي علیه الصلاة والسلام زوم ابو العاص رضی الله تعالی عنه په دغه ټایم کې لا مسلمان شوی نه و دیم د جنگ بدر په قیدیانو کې راغلی و نو د ده ښځه چې مواد د نبي علیه السلام لور د نبي علیه السلام لور زینب رضی الله تعالی عنها هغې د خپل خاوند د فدیې دپاره خپل د سرو زرو هار ولیږو هار یې ولیږو نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام له دا هار راغی که نه او داسې ورته وکتل ځکه چې د هر قیدي به فدیه راتله نبی علیه الصلاة والسلام ته به مخې ته کېښودې شوه د الله پاکه پیغمبر دا د پلانکي قیدي فدیه راغلې ده دا قبول کړئ هغه آزاد کړئ نو نبی علیه الصلاة والسلام لره فدیه راله د ابوالعاص چې کوم ستا زوم دی د هغه د طرف نه دا فدیه راغلې ده هغه آزاد کړئ نبی علیه السلام چې داسې وکتل نو هار یې مخې ته پروت دی هغه هار یې راواغستو او داسې په لاسو کې اړه وراړو جو ښکته یې کتل د سترګو مبارکو نه یې اوښکې را روانې شي داسې د هار ته ګوري او جاړي داسې صحابه کرام حیران شو چې نبی علیه السلام خار ته ګوري او جاړي ولې نو صحابه کرامو دې تپوس کو د الله پاک پیغمبر زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شو ولې جاړي څه وجه ده نبی علیه الصلاة والسلام دا هار داسې اړه وراړو په لاسو کې یاره که ستاسو خوښې که نه نو دا هار دې قیدي ته واپس کړئ او دې داسې آزاد کړئ دا هار چې دی دا د خدیجه دی د نبی علیه السلام چې کومه بیبي وه خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه وفات شوې وه دې وخت کې او دا زینب رضی الله تعالی چې کله ودېده که نه د دې دا لور دې د خپل هار د خپلې لور ته ورکړی و نو چې د دې خاوند ګرفتار شو نو هغې د فدیې دپاره نبی علیه السلام لره ولېږو وی بابا ته وایي چې دا واله زما خاوند آزاد کا نو نبی علیه السلام چې هغې خار ته وکتل نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته رایاده شوه نو په جړا شو هار په لاسو کې اړه وراړو د سترګو نه اوښکې بهیدې نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی که ستاسو خوښې دا ښار واپس کړئ دې قیدي ته دا قیدي داسې آزاد کړئ دا قیدي داسې آزاد کړئ صحابه کرامو هار راواغستو ابوالعاص رضی الله تعالی عنه ته یې ورکو وی دا واخله او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا اوس زینب له واپس ورکړه زما لور زما نه مکه کې پاتې شوې د هغې له واپس ورکړه او د ابوالعاص رضی الله تعالی دا ډېر غیرتي و ډېر غیرتي و په ده باندې د مکې کفارو وس کړی و وی ته د نبی علیه السلام دې لور له طلاق ورکړه وس یې پې کړی و خو ته وی زه طلاق نشم ورکولی وی زه به د زینب په شانتې ښځه بیا چېرته پیدا کړمه زه دې له طلاق نشم ورکولی د ابولهب په زامنو باندې د نبی علیه السلام لورګانې واده شوي وي کویدنې شوي وي نو ابولهب زامنو ته وی دې له طلاق ورکړئ نو د نبی علیه الصلاة والسلام لورګانو له هغې څه ورکو رقیه رضی الله تعالی عنها ته هم د ابولهب زوی طلاق ورکو خو لا واده شوې نه وه بیا ورسره عثمان رضی الله تعالی عنه نکاح وکړه نو دی ابوالعاص ته د مکې کافرو ویل وی د نبی علیه السلام دې لور له زینب له طلاق ورکړه خو ده طلاق نه ورکوي زه زینب په شانتې ښځه به چېرته ومومه
داسې ښځه زه نشم پیدا کولی. نو نبي علیه الصلاة وسلام دله هغه ښار واپس ورکو، وی دا واله او لاړ شه مکې ته ځه، ستا نه مونږ فدیه نه اخلو، خو چې دا واده را سره وکړه چې مکې ته لاړ شي ما ته به زما لور رالیږي، زینب به ما له مدینې ته رالیږي. ده ورته زما در سره واده ده. هار یې راواغست او راغی مکې ته بغیر د فدیې نه. چې راغی خپل ورور ته وی زینب رضی الله تعالی عنها چې دا نبی علیه السلام له ورسوه، مدینې ته وله ورسوه. زینب رضی الله تعالی عنها هغې رور یې روانه کړه، سزا یې پورې بوسته. هغې طرفه پسې نبي علیه السلام 2 صحابه کرام رالیږلي وو، هغې بیا د نبي علیه السلام لور نبي علیه الصلاة وسلام له ورسوله. دغه ابوالعاص ایمان په دې موقع رانه وړو، دی ډېر مالدار او غټ تاجر و، دی به شام ته تجارت لتو. نو یو په تجارت پوهېدو، دویم امانتدار و، نو خلکو به سره ډېرې پیسې ورکولې چې یاره پونګره پکې هم تجارت کوه. نو دی شام ته تجارت لتو، بیا واپس د شام نه چې راتله که نه، نو د مسلمانانو د یوه قافله باندې ورلو، نو مسلمانانو ته هغه مال واغستو، د سره چې څومره د تجارت مال هغه ټول تی واغستو. او شپه وه نو دی د هغوی نه پټ شو، چېرته ما ونه وجني، پټ شو مدینې منورې ته د شپې راغی. چې د شپې راغی نو زینب رضی الله تعالی ځان را ورسو، خپله ښځه چې هغې ځان را ورسو، د شپې هغې ځان را ورسو. نو چې کله د سهار مونځ وشو که نه، نو ښځې داسې د پردې نه به اخوا وې. نو چې د سهار مونځ وشو نو د ښځو د ځای نه اواز وشو، وی ما ابوالعاص ته پناه ورکړې ده، څوک به ورته څه وایئ نه. نبي اسلام چې د اواز واورېد، وی دا خو زینب نه ده، د اواز خو زما لور زینب ونه کو، ابوالعاص کوم دی خو مکه کې دی. وی جی دا زینب ده. زینب رضی الله تعالی اواز وکړو، وی ما ابوالعاص ته پناه ورکړې ده، ګوره څوک ورته څه وایي نه. نبي علیه السلام صحابه کرامو ته داسې مخامخ شو، وی قسم په الله کو د دې خبرې نه خبر یم چې ابوالعاص راغلی دی، نه یم خبر. او دک اواز چې تاسو واورید او خبر شو چې ابوالعاص راغلی، من دک اواز واورید خبر شوم چې ابوالعاص راغلی دی. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل، وی په مسلمانانو کې یو ادنا مسلمان چې چاته پناه ورکړي نو هغه ته څه ده؟ پناه ده. نو لهذا ابوالعاص ته هم پناه ده. بیا نبی علیه الصلاة والسلام زینب رضی الله تعالی ورغی، وی زینب ابوالعاص خو راغلی دی، ډېر زیات عزت یې وکړه، خو ځان خواته به یې نږدې نه پرېږدي، ځکه ته په ده باندې حرام یې، دی کافر دی او ته مسلمان یې، ځان خواته به یې نه پرېږدي. زینب رضی الله تعالی د ابوالعاص رضی الله تعالی ډېر زیات احترام او عزت یې وکړو. کوم مسلمانانو چې مال اخیستی و، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل، وی که ستاسو خوښه دی ابوالعاص ته دا مال واپس کړئ، اگر چې تاسو ته جایز دی، خو که خفه کېږئ نه نو دا دله ورکئ. مسلمانانو ټولو د خپلو کورونو نه لوښي راوچلولو، چا یو شی وړو، چا بل شی وړو، چې څه وړي که نه هغه ټول راوړ ابوالعاص ته یې ورکړو. ابوالعاص په دغې موقع باندې غږ ونه کړو، هغه سامان یې راوغست او مکې ته راغی. چې مکې ته راغی خلکو ته د هغې امانتونه ورکړو، سامانونه یې ورکړو. چې ټول امانتونه یې خلکو ته ورکړه که نه، بیا یې آواز وکړو، وی په ما باندې د چا حق باقي شته دی؟ خلکو ورته وی نه، تا مونږ ته هر څه واپس خپل راورسول. وی در مې کړه هر څه که نه، په ما خو د چا حق پاته نه شو که نه. وی نه، وی واورئ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه یې وویله، وی زه د الله او د الله په رسول باندې ایمان راوړم، تاسو هم ګواه شئ ما ایمان راوړی دی. نو چا ورته وی په مدینه کې دی ولې ایمان راوړو چې مکې ته رالی دلته؟ وی که په مدینه کې مې ایمان راوړی وی که نه، نو تاسو به راباندې دا الزام لګو چې زمونږ مالونه یې وړو، هغه ازمولو، هغه قبضه کول، نو په دې بانه باندې مدینې ته لاړ چې زه ګرفتار شوم مسلمان شوم. وی نه، هلته مې ایمان ځکه نه راوړو چې لومبې تاسو د ستاسو حقونه ورسوم او پس د هغې نه څه راوړم؟ ایمان راوړم. او بیا لاړ مدینې منورې ته په نبي علیه الصلاة والسلام پسې. چې څنګه لاړ که نه، نو نبي علیه الصلاة والسلام ورسره د زینب رضی الله تعالی نکاح بیا وکړله. وی دا ستا ښځه ده چې تا هم ایمان راوړو، تاسو یو بل له جایز یې. نو په قیدیانو کې د نبی علیه الصلاة والسلام زوم هم راغلی و، ابوالعاص رضی الله تعالی عنه. دارنګې په قیدیانو کې د نبی علیه السلام تره هم راغلی و، عباس رضی الله تعالی عنه. دیم د جنگ بدر په قیدیانو کې و. د جنگ بدر په قیدیانو کې د عباس رضی الله تعالی عنه خو دې ډېر مضبوط و، لوړ قد و دنګ او مضبوط هم و. او دې چې کوم صحابي ګرفتار کړی هغه بالکل ټپ ټپ نری وچ سړی و. نو نبی علیه السلام هغې صحابي ته ویل که زما دا تره دې څنګه راټینګ کړی دی؟ دی خو ستا د راټینګولو نه دی، ته کمزوری دی خو ډېر چاک دی، دی چې څنګه ګرفتار کو؟ وی د الله پاکه پیغمبره چې په عباس مې حمله وکړه که نه، ما نه شو راټینګولی، ما نه شو راټینګولی. خو په دې دوران کې یو سړی راغی او ما چې ورته پېژندم نه، هغه زما سره کابو کو او ګپ ګپ یې را سره وتړو، خو ما نه پېژندو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل، دا خو فرشته وه، دا خو فرشته وه، ستا مدد له به جنګ بدر کې راله. نو عباس رضی الله تعالی هم گرفتار شو. نو چې کله د مدینې منورې ته راوستی شو که نه، نو د ده په بدن باندې قمیص نه و،
بدن کمیس نو د نبی رسول الله په تر په بدن باندې نو په دې کمیسونه د خلکو راوړو په باندې کمیس نه پوره کېده ډېر دنګ لوړو کمیس په نه پوره کېدو نو د عبد الله بن ابي بن سلول رئیس المنافقین چې یادېږي د منافقینو سردار دیم د بدن نه ډېر غټه لوړو دا قمیص به پوره شو هغه خپل قمیص راوړو عباس رضی الله تعالی ته واغوندو دې وجنه دا رئیس المنافقین عبد الله بن ابي بن سلول چې کله مړ شو کنه نو نبی رسول الله خپل قمیص وېستو هغه ته کفن پکې ورکو دغه منافق ته نبی رسول الله په خپل قمیص کې کفن ورکړی دی دا دې وجنه چې نبی رسول الله د احسان په ځان باندې نه پرې خودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترته د قمیص ورکړو نبی علیہ السلام د خپل قمیص په مړینه باندې ورکو د رئیس المنافقین عبد الله بن ابي بن سلول نو د قمیص په عباس رضی الله تعالی عنہ پوره شوی وو نو د داسې لاسونه د قیدیانو له شاته جوخ تړلی وو نو نبی علیہ السلام چې د شپې کمزای کې اودو د هغې کوټې سره برغ عباس رضی الله تعالی په دغه کوټه کې گرفتارو نو دلته د لاسونه داسې جوخ تړلی شوي وو که نه د زویرګۍ کو د عباس رضی الله تعالی چې دې زویرګۍ کو نبی علیہ السلام څه ویل نه خو خوب ولا نه ورته د تر اوازونه چې اورېدل که نه د تر فریاد یې اورېده اوس قیدي دی خامخا د نورو قیدیانو سلوک په سره کېږي نو د هغه لاسونه جوخ تړلی شوي نو هغه فریاد کو نو نبی علیہ السلام ټوله شپه اورېده خوب ورله نه ورته چې د تر فریاد یې په غوږو راته صحابه کرام پوه شو چې نبی علیہ السلام له خوب ځکه نه ورځي چې د عباس اوازونه اوري نو صحابه کرام لاړو عباس رضی الله تعالی پرانستو چې پرانستو او د عباس رضی الله تعالی اوازونه زویرګۍ غلی شو که نه نو نبی علیہ السلام په آرام سره وده شو سترګې ورلې دا د تر سره مینه ده ښه دا د نبی علیہ السلام د خپل تر سره مینه ده چې د هغه زویرګۍ اورېدو نبی علیہ السلام له ټوله شپه خوب نه دی ورغلی نن سبا زمونږ په معاشره کې لوی دشمن خلکو ته تره ښکاري لوی دشمن خلکو ته د تره زوی ښکاري دا وایي زما تربور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي تره په مثل د پلار دی پلار څنګه چې حق د پلار دی دکه شانتې حق په تا باندې د تره هم دی نن سبا زمونږ د پښتنو څومره نالګۍ او بغضونه او حسدونه او جګړې چې دي هغه د تره سره او د تره د زامنو سره دي اسلام څه وایي مونږ څه وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تره په مثل د پلار دی او مونږ وایو تره د تره زوی دا تربور دی دا مې تربوران دي نبی علیہ السلام له خوب تر هغې پورې نه ورته تر څو چې د عباس رضی الله تعالی عنہ زویرګۍ ختو نو صحابه کرامو نبی علیہ السلام سار شو نو صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اذا الله پاک پیغمبره د عباس رضی الله تعالی عنہ فدیه منالو د عباس نه فدیه ستا تر دې نه فدیه نه اخلو دی به دې آزاد کو نبی علیہ السلام فرمایل نه فدیه خو به اخلي فدیه به اخلي او د دنه به ډیر اخلي یوازې به خپل فدیه نه ورکوي دوه سره وريرونه ګرفتار دي د وريرونو فدیه به هم دی ورکوي د نوفل او د عقیل فدیه به هم دی ورکوي نو عباس رضی الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وراره ول خپل ولید په کې ذکر باندې ډیر رګ دی مطلب دا چې خپل دې مافکای راته نه د نور نه باندې هم ډیر رګ دی ما سره پیسې نشته ته وراره باندې په دې ډیر رګ دی ما سره پیسې نشته نبی رسول الله پیسې سره نشته وینا ویخه زما چاچی چې د کاکی ته چې راتلی او ام الفضل ته دی ویلو تا دواړو الته کې درشل سره پیسې خخې کړي هغه څه دي څوره پیسې خو خخې کړي دي عباس رضی الله تعالی وی تا ته څنګه پته ده اخو زه ته خبرې ما هغه ته خبر ده زه ته کور راتلم غا پیسې الته خخې کړي چا نه ویلې دي ته خو په مدینه منوره کې ناسې تا ته څه پته ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما ته زما رب ویلی دي عباس رضی الله تعالی عنہ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان راوړم چې ایمان راوړم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل اذا الله پاک پیغمبر د فدیه باندې لګه کا زه ته پته راځه د مخکې مسلمانو ما خو د خلکو په زور ځان سره راوستي و نبی علیہ السلام هغه معاملې د الله سره د چې مخکې مسلمان وي او کنه وي خو کوته وینو الله به درنه د دین دچن بدله درکې د دې دچن یو ځای بیا مال غنیمت راغی نو عباس رضی الله تعالی سره صادر خور کو دومره پیټه تی واغس چې عباس رضی الله تعالی سره روانو په مشکله مشکله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عباس رضی الله تعالی عنہ زما تر دی الله رحم پیو کی مال ډیر خوخته سمره مال ځان سره اغستله سي خندلې نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل د دې بدله الله درکې اضعاف مضاعف دوچن په دوچندې به الله درکې عباس رضی الله تعالی فرمایي وی مال الله بیا سل غلامان راکړو چې ټول د کار او د تجارت خلکو سل کسان مال راکو وی کو زه خبره ما په هغه موقع باندې نورم ډیره زیاته فدیه ور کړی و